برتانیې او پاکستان د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د افغانستان، پاکستان او ایران په چارو کې د برتانیې د بهرنیو چارو مسؤل نایجل کیسی پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر باجوه سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې لیدنه کې جنرال باجوه افغان سوله د پاکستان سوله ګڼلې او ټینګار یې کړی چې هر څومره زر دي نړیوال له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره خپله همغږي زیاته او هلته د انساني ناورین مخنیوی وکړي. پاکستاني رسنۍ وایي چې په دغه لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو د سیمې پر امنیتي وضعیت او په خاص ډول د افغانستان د وضعیت په باره کې د نظرونو تبادله شوې ده. جنرال باجوه دا هم ویلي چې پاکستان په نړیوالو او سیمه ییزو چارو کې د برتانیې رول ته په خاص ارزښت قایل دي او د پیاوړتیا هیله یې لري. ویل شوي چې برتانیې بیا د افغانستان په برخه کې د پاکستان د رول قدردانۍ کړې او ویلي چې دغه هیواد په سیمه ییز ثبات ساتلو کې مهم رول لرلی شي. دغه برتانوي مقام پاکستان ته د سفر پر مهال د هغه هیواد د ملي امنیت سلاکار مایید یوسف، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان سره هم لیدلي. نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت رامنځته د ښځو حقونو د تأمین او د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره هڅې وشي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.